دوستانو په دې ویډیو کې نن زه تاسو ته ښایم چې څنګه تاسو انګلش لیسټینګ اورېدلی شئ لکه خبرې انګلش ورسره یادېږي لکه ډېر زبردست اپلیکیشن دی که انګلش چېرته یادوئ نو را به شئ پلی سټور له پلی سټور سرچ کې به ولیکئ انګلش listing به ولیکئ سرچ به یې کړئ چې سرچ یې کړئ داسې خو ډېر راوړي خو ډېر بیکاره دي نور خو دا یو اپلیکیشن دی چې دا ډېر زبردست دی چې انګلش لیسټینګ ډیلی دا ډېر زبردست اپلیکیشن دی 1 میلیون کسانو دا ډاونلوډ کړی دی را به شو انګلش لیسټینګ دا چې کله کلیک کو داسې خو دا نیټ سره کار کوي نیټ به آن کوي لکه اوس د ریس اینډ د سرچ کې تاسو څه ورکوئ نو سرچ کې هم هغه شیز درته راولي چې تاسو څه ورکوئ خو پوره نوم به ورکوئ دلته لکه ښکته چې څنګه ورته لیکل شوي دي دې ویډیوز ته لکه د ریس اینډ د فال اینډ د beginning شي اوس دا ویډیو د نیټ سره چې دا کولاوی شوی مثال زه دا اولنۍ ویډیو مې کلیک کړه دا وګوره وایس 1 وایس 2 یو سړی اوله خبره کوي انګلیش کې هغه وله بیا جواب ورکوي دا کې نو دا ډېر 14 منټه داسې ویډیوز وي انګلیش ډکشنري هم پکې وي بیا چې سیټینګ له لاړ شي انټرټینمنټ بیا ساینس اینډ ټیکنالوجي باره کې خبرې سره انګلیش یادېږي لکه لرنینګ انګلیش اپلیکیشن دی ریلیټیشپ تاسو کوم ځای کې دغه غواړئ سبجیکټ کې هغه دلته موجود دی هغه ویډیوز تاسو دې سره انګلیش ډېر ښه کېږي اورېدی شئ